السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان دوه راتلونکي غټ سیریزونه چې کوم ترسره کیدونکي دي دغه یو سیریز پاکستان سره ترسره کیدونکی ده، خو دغه بل سیریز چې کوم سریلانکا سره په جون جولای میاشت کې ترسره کیدونکی او سریلانکا کرکټ بورډ خپله د یو کال لوبې اعلان کړي دي چې په دغه کې به زه تاسو ته وښیم چې د افغانستان سره دوی کوم وخت کې هغه 53 اوريزې لوبې او 3 اوريزې لوبې ترسره کوي هغه اعلان هم کړی ده چې نن ویډیو کې به زه تاسو سره شریکوم. او د پاکستان سیریز په هکله باندې تېره ورځ پاکستان خپلې لوبې اعلان کړې ولې هغه به هم زه تاسو ته ووایم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم زه تاسو ته وایم چې هغه پاکستان سره خو چې کوم سیریز ترسره کیدونکی او هغه په هماغه وخت کې ترسره کیږي کوم وخت کې چې اول نه اعلان سوی و، ځکه تېره ورځ پاکستان خپله د 2 کلو لوبې چې کومه ولې هغه اعلان کړې ده چې هغه سیریز کې افغانستان دوبۍ کې یعنې د افغانستان او د پاکستان سیریز به ترسره کیږي چې سپتامبر میاشت کې هغه سیریز که خیر ترسره کیدونکی ده. 53 اوريزې لوبې فی الحال دوی خپل مابین کې ترسره کوي، خو امکانات ډېر زیات دي چې په هغه کې 2 یا 3 اوريزې لوبې هم دوی خپلو کې سره ترسره کوي. خو بل به زه تاسو ته دغه سریلانکا سره چې کوم سیریز د افغانستان د اصل کې جون جولای میاشت کې ترسره کیدونکی، خو بل طرف ته لکه څنګه چې موږ وګورو سریلانکا په دغه وخت کې هندوستان سره هم سیریز برابر کړی ده او د علاوه دوی بنګلادیش سره هم لوبیږي، انګلند غونډې ټیم سره هم لوبیږي. نو راځم زه تاسو ته ښیم دغه لیست تاسو وګورئ. دغه د سریلانکا کرکټ بورډ لخوا نه اعلان سوی ده چې په دغه کې تاسو وګورئ دغه یو کال کې دوی څومره زیاتې لوبې ترسره کوي. اوس راتلونکی په همدغه میاشت چې کومه یوه ده می میاشت کې دوی بنګلادیش سره 53 اوريزې لوبې ترسره کوي. بیا جون میاشت کې ایشا کپ ده، خو هغه ایشا کپ امکانات ناممکنه دي او همدغه جون اخره کې بیا دوی انګلند سره هم لوبیږي، انګلند ته ځي هلته 53 اوريزې لوبې ترسره کوي. بیا جولای میاشت کې دوی هندوستان سره 53 اوريزې لوبې او 3 اوريزې لوبو سیریز دا هم په سریلانکا کې ترسره کیږي. بیا جولای آخر کې یعنې 13 جولای نه واخله تر 22 اګست پورې لنکا پریمیر لیګ یعنې سریلانکا پریمیر لیګ چې کوم د تیر کال کې چې کامیابه سوی هغه به ترسره کیږي. بیا اګست میاشت کې دوی ساوت افریقا سره بیا لوبې ترسره کوي، یعنې سریلانکا پریمیر لیګ نه وروسته دوی ساوت افریقا سره 53 اوريزې لوبې او 3 اوريزې لوبې ترسره کوي. سپتمبر میاشت کې دوی بیا دوباره یعنې سکاټلند سره 3 اوريزې لوبې ترسره کوي. بیا همدغسې اکتوبر میاشت او نومبر میاشت کې به T20 ورلډ کپ کوم چې ترسره کیدونکی ده هغه به ترسره کیږي، هغلته به لوبې ترسره کیږي. یعنې T20 ورلډ کپ نه وروسته نومبر او ډسمبر میاشت چې کومه یوه ده دغلته به د افغانستان او د سریلانکا 53 اوريزې لوبې چې کومې ولې او 3 اوريزې لوبې چې کومې ولې هغه به ترسره کیږي. نو دغلته خبره واضحه سوله سریلانکا خپلې لوبې یعنې بل کال اخر ته همدې کال اخر ته یې راوړي دي، ځکه مخکې داسې دغه اعلان سوی ولې چې دا به جون جولای میاشت کې ترسره کیږي. نو دغسې امکانات یې کم دي، ځکه سریلانکا کرکټ بورډ وایي چې موږ افغانستان سره لوبې ترسره کوو، خو نړیوال جام کپ نه وروسته یعنې نومبر ډسمبر میاشتې کې دغه لوبې که خیر په سریلانکا کې ترسره کیږي. او بل به زه تاسو ته هغه شپږیزه T20 لیګ چې کوم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه جون جولای میاشت کې د موږ خاصې نم لوبې نشته دي او دغلته به موږ د جولای میاشت چې کومه یوه ده دغلته به موږ شپږیزه T20 لیګ ترسره کړو چې دا شپږیزه چې کوم ده دغې نه وروسته به بیا د افغانستان لوبډله مغه پاکستان سیریز ته اعلان سي او همدغسې شپږیزه T20 لیګ چې کوم د نړیوال جام کپ ته به هم د افغانستان لپاره یو ډېر ښه پریکټس وسي.